واده دې کړی دی او کاکا یو لوښی مې کړی دی ځکه خو در په در تل په منډه یم کونډ دی جم کونډ یم نو سخر دې څنګه دروند دی چې ګډېږي نو سپک شو که نه ته یې دروند دی دا خو بیخي کونډ دی ویم کاکا دا سر راباندې ګډېږي وای 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 ور راباندې ورشو وای که نه وای 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 هلته نیر ته ور ودانګه ما ته داسې بیماري لګېدلې ده که نه خپلو کې ट्रेन पक्का पे लंबा पड़ गया ना आओ जाओ ये बिंदे में देता बोलो कि डॉक्टर चेक कर हमारी ठीक शो कैसे डिया हां डॉक्टर ته وې کنه چې دا سر باندې ډېر ګرځي صحیح ده صحیح او دا ورته وې چې د کور لږ کارو کوم کنه نو مستړی شو خوب راځي نه نو ته ما ته دا وایا چې تا د کور کار کړی را کوم ټیم کار خو ټول بیبي کوي ولی دا لوښي دې پلار وینځي یاره خو یو خبره راته وکړه مړې ویم د واده نه مخکې نه دی په تاسو کې سل خوبیانې سل خو چې را واده شي کلم تبی کلم په سر دړي تیار اسپتال ده نه جوړ مړې پلت پلت مه کوه دا خلک به څه وایي ته کښېنه زه راځم مجرد خير ده الناس تجمش هلته نیر ته ور ودانګه جنانم ناسته ده زما نمبر خبرې وروستو راځي دا بوتل هم رانه مخکې دی جنانم رانه مخکې زلزله نه لکه سترګو ړوند چې ستا په کور کې خور او مور نشته دی شته ښځه مې نشته څه چلو شو څه چلو شو دا څه چل دی څه وده ده دا جنانه څه ویه څه چلو شو تا ماله غزار ولې راکړو څه ویه صبر وکړه مالاله کور بچیا ما تا باندې غزار نه دی کړی زه ګودوم نو دلته هم ته ناست یې که نه پیریان خو نه دي یاره زه سیریس نه یم زه ودوم دا څه وایي دا څه چل دی دا وایي تا ماله غزار راکړه ته به ماله ګوزار راکړه دا ګوزار به در باندې وران کړه راشه وړې دوبې ګوزار در ولې به ګوزار راکړې دا وایي چې تا ماله داسې غزار راکړه پاته ماله جنانه دا ستا څه ده دا زما اسم نه ده دا هم څه لیونو باندې سر دې مړه ګوزار دا ولې څه چیړ میړ درسره وکړو که څه کاکا زه دلته ناست وم او ناګهانه یې په سر غزار راکړو خلکه تا ته په سر ګزار درکړو که نه نو تا ماته وختي نه وي چې درته مې فکر کونډر ډوډۍ وی د پردۍ زنانه سره د ده څه کار و ښه ستا پلار و نه زما نیکه و یاره جی انسان ډېره جذه دی بیبي
اوس ما ته داسې بیماري لګېدلې ده که نه خپلې وي هغه ده که نه چې پخوا ارجاني وه که نه نو د ورځې به مې یوه نیمه ډوډۍ خوړله اوس چې دا سرخوړلې ګراني چورو شوې ده نو د وخت درې خورم نو ما وایي چې د ډاکټر ته ورشم چې داسې دوايي راکړي ګراني ده که نه چې لږه کمه ډوډۍ خورم تا ته څه مسله ده یاره کاکا زما په دې سر چکر راځي خر دې په چکر راځي توبې کې به وي دا خو بیخي کوڼ دی ویم کاکا دا سر را باندې ګډېږي خاخا ماړې اوس پوه شوم لکه سخر دې ګډېږي نو به دا به ډمي یوه خدای چې زه تا څنګه پوه کړم ویم کاکا دا سر را باندې دروند دی نو سخر دې څنګه دروند دی چې ګډېږي نو سپک شو که نه ته یې دروند دی ویم چې زما په دې سر درد دی منځ کې دیوال دی دا پردۍ زنانه سره ولې کېناستې زه خو ډاکټر له راغلی یم زما هلکان دی نو چې ستا دوکان دی نو دلته څه کوې اچه وځه د پردۍ زنانو سره کېنئ زما دوکان دی نه جان نه پہچان د جینۍ سره مهمان واده دې کړی دی او کاکا یو لوښی مې کړی دی ځکه خو در په در تل په منډه یم کون دی جم کونډ یم ځکه واده مې کړی آفرین بچې راځئ یو دلته پردۍ زنانه سره کښېنئ ماړه سره یو غیرت هم درکې شته که نه پردۍ جنۍ سره ډرت چې کښېنئ یا مشره خپله سمه خوځوه لږ په ارام کښېنه په خبره ځان پوهوه زه د دې خاوند یم وګورې اوس زه په دې مین یم نو خدای دې بیړه درته نه کولی دا زما ښځه چې ته زوس دی که جرمني یاره چې دا ما ولې وانه خوړو یا کاکا چې څه کوې هغه به ریبې که نه اوس ډاکټر ته ټول ځان وښیه وګوره دی هم جاړي وی والم جو جاړي دی